Chapoyon, I love Carpoyon, happy life. Chapoyon, I love Carpoyon, happy. السلام علیکم د هپی لایف هم خوشاله ژوند چینل قدرمن اوریدونکو وخت مو بخیر. لکه څنګه چې تاسو ګورئ نن راغلی یو د کابل ښار کې د یو تفریحي پارک ته چې دلته د ځوانانو ګڼه ګوڼه همداشان بیروبار دی او مازدیګری دی. دوی سره به خاص توګه مرکې ولرو. د مرکو ترڅنګ به دوی نه جالبه پوښتنې او یا نور نظریات چې دوی په ذهن کې لري موږ به دوی نه پوښتنه کوو، دوی به موږ ته ځواب وایي. موږ سره پاتې شئ او خپرونه تر اخره پورې واورئ. كني مهرباني جور بخير سلام ماشي صار خير مهرباني كني برور اخي شکر دی الله فضل خیر خیر و خیرت. نوم دې څه ده؟ ارمان الله. د کوم ځای؟ د ننګرهار ولایت څخه ما فعلال په کابل ارزان قیمت کې اوسېږو. ډېر ښه. دا راته وایي چې نوم دې څه و؟ ارمان الله جانه. دلته څنګه راغلی وې د پارک ته؟ علت څه و؟ بس دغه دوست سره راغلو یو انډیوال هم د تفریح لپاره دغه ځای جوړ شوی د ځوانانو لپاره د تفریح وخت کې راوځو دغلته خپل ساتیري کوو ګپ شپ کینو یو څو منټه تیر کړو. دا نو د مازدیګري ځای ده او تاسو د ماجای ده په اصطلاح دلته ملګرو سره ګورئ. دا راته وایي چې دلته راځي خپل شخصي ژوند په اړه باندې به راته ووایي چې واده دې کړی تر اوسه پورې او نه مجرد یې، او که واده دې کړی نو ولې دې کړی، او که مجرد یې نو د مجرد پاتې کېدو علت دې څه کېدی شي؟ نه وروره فلحال مجرد یم. د دا وجه ده چې نشته کاروبار، پیسه نشته دی، خلک ځپل شوي دي، رټلي دي او کارونه نشته، چا سره وسه نه لري، تاوان یې نشته چې نن سبا هر ځوان ګورې د واده په ارمان دی. خو موږ بیا هم د خپل ژوند ډېرې اوږدې هیلې لرو او سر ته رسېدو لپاره یو څه امکانات بودیجه موږ سره نشته چې خپل ځان پرې ورسو. یعنی مشکل خو نشته، یعنی واده ته چمتو یې، زړه دې ده؟ هو کومه خبره نشته دی. خو دا چې اقتصادي ستونزې یعنی هم مشکلات دې له حساب نه کیږي؟ بس اقتصادي د وجه نه کیږي وروره، دغه لږ پس پاتې وو. ډېر ښه. کور دې ودانو. قدرمن اوریدونکو را به شو زما تر څنګ دی څنګ ته یو بل ځوان ناست دی، دې سره به هم مرکه لرو. سلامونه جوړ په خیر. تا ته ښه راغلاست. دوی ستړی مه شي. وعلیکم سلام. په خیر تاسو؟ ګلالی نوم دی؟ نوم مې فهیم دی. فهیم جانه ته د ملګري سره راغلی یو، د مخکې ما ته یادونه وکړه چې چکر راغلی و دلته مازدیګری دی، د ماجی دی او دلته کینو څو دقیقې د زړه خواله کوو. او والا بس ملګري سره رالو د پارک نه مالکینو چې ځوانان تفریح ته راځي، موږ هم رالو کېناستو. ډېر ښه. ته به دا راته وایې چې نوم دې څه و؟ نوم مې فهیم جانه. ته به دا راته وایې چې شخصي ژوند په اړه باندې چې دلته راځي، البته خصوصا علت څه کېدلی شي؟ آیا خاص زړه تنګي ده یا هم کوم بل څه مشکل ده چې راځي مثلا د ملګرو سره، یا هم خپل ذوق دی ده؟ والا بس کور کې ناست زړه تنګ شي، راشي ملګرو سره د پارک کې کینو مظلوم خوشحاله شي. یعنی خاص کاروبار څه بغیر له دې هغه نه کاروبار پوهنتون وایي درس وایي یا هم بل څه کار کوي؟ درس هم اوس رخصت دی، مکتبونه خلاص شول، امتحانونه مرغله، بس اوس سوزګاري راځو د پارک نه مازدیګري کې چکر مو. ډېر ښه. مکتب وایي څوم صنف کې دی؟ مکتب والا وایم لسم صنف کې یم. لسم صنف کې اوس د امتحانونه. دا راته وایي چې واده دې کړی یا مجرد دی؟ نه والا واده مې نه دی کړی، مجرد دی. څه علت کېدلی شي چې مجرد دی؟ والا څه علت به بس اوسه پورې ده ځوانان یې که نه. ته د چا نه خوښېږي او که د تا څوک نه خوښېږي؟ والا نه د خلکو خوښېږي به، خو زموږ هم خلک خوښېږي، څه وکړو. نو علت څه کېدلی شي؟ علت دا دی بس اوسه پورې ماته لا شوق نشته، عمر ډېر دی به وکړو. یعنی تر اوسه پورې شوق نه لري. عمر به دې څومره اوسي؟ عمر هم نسي 18 کال وي. 18 کالو؟ داسې خو نه برېښي؟ نه 18 ده؟ 18 100%. نو دا به لیدونکي قضاوت وکړي چې ستاسو عمر 18 کالو پورې خوري، دا چې زما له اوسنی سن 60 پورې رسیږي او ته وایې چې زه 18 یم، بس نو دا به لیدونکي قضاوت وکړي. صحیح خبره ده. دا راته وایي چې یعنی خاص مشکل نشته، البته د مجرد پاتې کېدو دی؟ نه که مشکل نشته، خو بس موږ ځان سره ساتلی دی. حال نه وایې نو. کور دې ودانو. فهیم جانه ده چې موږ ته دې وخت راکړ او لنډ مرکه ستاسو نظر مو واورېد. کور مو ودانو. مننه. زنده اوسئ تاسو.
یو ځل بیا سلامونه نیکې هیلې قدرمنو اوریدونکو د هپي لایف په چینل هپي لایف یا هم خوشحاله ژوند چینل قدرمنو اوریدونکو د خپرونې په دوام راغلي یو دلته یو دوه نور ځوانان دي چې دوی سره به هم د زړه خواله وکړو موږ سره پاتې شئ او خپرونه تر پایه پورې وګورئ په سر کې وروجانه تاسو ته سلامونه نیکې هیلې ستړی مه شئ علیکم سلام ژوندی اوسئ خیر اوسئ ورسلام ګلالۍ نوم دی نوم مې ارمین محبت ده او د همدې ځای اوسېدونکی مې ولسم بلاک ارمین محبت هو ډېر ښه ارمین جانه دلته څنګه راغلی وي علت څه کېدلی شي داسې خاص علت نه لري بس دوه ملګري یو همسایګان هم یو د زړه ملګري نو راغلو همداسې ساتیرۍ دپاره مې یو 2 منټه وخت تېري وکړو کښېنو دلته پارک کې دا چې دلته راځئ نو تاسو البته زړه به مو تنګېږي یا نو خاص کاروبار به نه اوسي کاروبار د دې تر څنګ شته ده که نه کومه خاص مصروفیت لرئ داسې خاص مصروفیت هم نه لرم نو 12م صنف متعلم یم تر اوسه او د زړه تنګون دی نو بېکارۍ داسې خاص شي نشته ځکه چې زړه خوشحالۍ دپاره راځو پارک 2-3 دقیقې دپاره ډېر ښه ارمین جانه ته به دا راته وایې چې د 12م صنف محصل یې متعلم البته متعلم ته به د مکتب دورې داسې یو جالبه خاطره له موږ سره شریکه کړې یا هم له دې لیدونکو سره چې داسې یو جالبه تا ته هم اوسي او د دې اورېدونکو لپاره هم جالبه اوسي نو داسې خاصه خاطره نه لرم خو یوه ورځ د مکتب ورځ وه 9م صنف کې وم که 10م صنف کې نو زړه مو تنګ شو هسې یو څو همصنفیانو سره راووتو بیرون مکتب حویلۍ ته خو ډېر وګرځېدو راوګرځېدو ساعتونه به هم خالي وو درسي ساعتونه هم دومره خاص نه درلودل نو جالبه خاطره دا وه چې کله موږ غوښتل مکتب نه وتښتو مکتب نه چې کله وختلو په دیوال دلته مدیر گیر کړو مدیر چې گیر کړو کله نو راوستو ادارې ته ادارې کې چې راوستو څنګه نور ماته دومره خاص څه ونه ویل یعنې د غټو صنفونو هلکانو ماشومان هم نه خو لږ داسې بیا به رابیا به کړو سره یو 2 څپېړې زه وهلم یو 2-3 څپېړې زما ملګري هغه جالبه خاطره وه نو داسې خاصه جالبه خاطره یعنې پرې نه ښودی دې په ځای چې وتښتي مدیر راګیر کړی هو راګیر یې کړو دیوال د سر نه تښتېدل ونه شو څپېړې دې اضافه وخوړې همداسې ده ډېر ښه ارمین جانه تا ته بیا راګرځو تر څنګ مو یو بل ځوان ناست ده د سره به هم د زړه خواله وکړو د سره به وغږېږو سلامونه جوړ په خیر سړی مه شي وعلیکم سلام ته راته ژوندی وروره نوم دې څه ده عمران جان دا راته وایي چې د ملګري سره راغلی وې دلته څنګه زړه تنګون له حسابه راغلی وي یا هم بله څه کیسه ده نه بله څه کیسه خو نشته بس ټایم پاس کوو دغه وړو پرکو د دغسې راځو پوه شوې بله څه کیسه خو نه ده شوقي محبت داسې خاص څه خو په زړه کې نه لري نه هغه خاص داسې چې نه لرو خو بس بیکارۍ نه راغلي دلته داسې خو نه برېښي داسې عشق خو راته برېښي ځکه چې داسې تنا کیني یعنې دومره ډېر د ملګري سره هم نه غږېږل ما له وختي نه در باندې فکر ده عشقۍ کیسه ده زړه دې مات شوی یا داسې بله څه کیسه ده نه عشقۍ خبره نشته وروره مشکل نشته بس همداسې ټایم پاس کوو سترې ته همداسې ډېر ښه دا به راته وایي چې ته به د ژوند البته یو جالبه خاطره را سره شریکه کړئ خو لږه مخکې راته ووایه چې تا څه کاروبار کې او خاص مصروفیت دې څه ده د اوسني حالت کې یاره پیل خلکو داسې کاروبار چې نه کوم او وزګار خیل یم وزګار خیل یو بس فیسبوک ده نو هماغه فیسبوک صفحې مې تر کوې خاص مصروفیت نشته ډېر ښه دا راته وایه چې واده دې کړی یا مجرد یې مجرد دی ها تر اوسه پورې قدرمنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو ګورئ چې موږ خپرونه شروع کړې ده هېڅ داسې کوم متحل یا زنداره سره نه یو مخ شوي چې د دې علت به څه کېږي تاسو نه وپوښتو چې د مجردۍ علت مو څه کېږي آیا زړه مو نه ورسره لګېږي تاسو زړه نه ورسره لګېږي یا هم مقابل طرف نه تاسو ته څوک زړه نه ښه کوي داسې څه علت کېدی شي هغه خبره خو نشته خو خیر داسې ده چې اول مسافر وو که نه په بهرو ملکو کې دا یو څو کاله کېږي دلته راغلی یم بس وختي اوس هر څه قسمت او نصیب خبرې دي پوه شو هر څه به وشي د خدای خوښه وي بلکل یعنې مسافرۍ یادونه تاسو وکړه کوم هیواد کې مسافر وئ کوم طرف ته دوبۍ کې وي دوبۍ کوم ځای کې وي دوبۍ شارجه کې وي ښه نو د لیدونکو ته به بهتره پته وي چې د افغانستان مسافر خصوصا ډیری وخت نو بیا چې ځي شارجې ته ځي شارجه نو فکر کوم د دوی خاص ځای ده چې د دې علت به څه کېدلی شي دا هم نه وپوښتو چې شارجې ته ولې ځي سرجې او داسې ده چې یو سرجنه ده یو والین ده چې هغه کې
زیات افغانان دي داسې فکر وکړه چې ته افغانستان یې وڅخه د مقصد او سرجې کې بیا ټول مسافر مغلته وي لکه کمرې وي که نه رومي وي او بیا ډپټې ته لورو ساحو ته سي او مغلته سامان کوم شی وي روله ورته وایي ملته ارڅاخلي کور ته چې راځي مثال که نه په د دوو ځایو کې بیخي زیات دي ولې چې کمرې مو خپله سرجې په نوشان پینټ کې وي 15 نومبر سنۍ ورته وایي که نه او کار مو په ساتوې کې کولو د بیمال څخه د برج خلیفه بلډینګ چې د خوا کې بالکل دا دوبۍ ته ستاسو تګ څنګه د تللی وي یعنې پاسپورټي تللی وي قاچاقي تللی وي هم غریبۍ لپاره څه رقم تللی وي او پاسپورټي تللی وم دغسې غریبۍ دپاره ښه ډېر ښه څومره وخت مو تېر کړ 2 کاله ها ګلونه اورېدونکو دا و چې د ځوانانو سره مرکه وکړله عمران و په څنګ کې ورسره ارمین محبت و چې د دواړو نظریات مو واورېدل کور مو ودان اوسه دا چې د خپرونې جریان ته به ورځو البته نور ځوانانو سره به لیدنې کتنې هم لرو خو اوس د دې برخه کې ورځو ستاسو ته د دې پارک په شمول البته د ځوانانو پارک یو څو تصویران در سره شریکو له هغې وروسته خپرونه دوام لري موږ سره پاتې شئ قدرمنو اورېدونکو لکه څنګه چې تاسو ګورئ د خپرونې په جریان باندې راغلي یو او دلته دوه تنه نور ځوانان دي چې زما تر څنګ باندې ناست دي دوی سره به هم د دوی په شخصي ژوند باندې همدا شان دوی نه پوښتنې ولرو چې دوی به زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایي او تاسو له موږ سره پاتې شئ خپرونه تر اخره پورې وګورئ په سر کې تاسو سلامونه او ښه راغلاست دوی ستړی مه شئ سلام ته ستړی مه شئ بخیر ورجو ګلالی نوم دی سجا محمد سجا محمد سجا محمد یا شجاع سجا محمد سجا محمد د کوم ځای نه د غزني غزني نه دلته مو کور دی یم په چاکر مسافرۍ څنګه راغلی یاست مسافرۍ راغلی په مسافرۍ باندې راغلی څه کاروبار کوي نانوایي کوو نانوایي کاروبار کوي څنګه د کارونه شته نشته دی اوسنی وضعیت څنګه نشته خاص نشته وضعیت خراب ته د دې علت څه کېدلی شي مخکې ښه البته اوس خرابه شوي یا هم له مخکې خرابه که زه نه مخکې کابل ته نه وم راغلی دا مې اول ځل ده دا د اول ځل ده چې کابل ته راغلی واه نو قدرمنو کتونکو لکه څنګه چې تاسو ګورئ دا ورور ده چې له غزني نه ده او البته په لومړي ځل باندې کابل ته راغلی ده چې ما ته خپله ډېره جالبه تاسو ته به هم جالب اوسي دا چې د ده لپاره به جالب څه وي دی به تاسو ته خپله وي تاسو لپاره کابل کې چې دا په لومړي ځل راغلی څه احساس مو درلوده او د کابل کې ته څه ډېر جالب و نو لا داسې ماشاءالله ښایسته ښار و دا ښایسته ښار مو نه ولیدلی ښایسته ښار و خو درته جالب پکې څه و که ټول درته جالب و له یو سره ټول جالب ټول جالب و دا راته وایي چې مجرد متحلي د کورنۍ سرپرست دی او د دې تر څنګ د چې راغلی ته ویل چې دلته کاروبار او نانبایي ده تاسو یادونه وکړه چې کاروبار هم دومره ښه نه ده نو بیا ته د کور سرپرست څنګه واده دې کړی او که نه واده مې کړی یا سرپرست نه یم پلار هم الحمدلله ژوندی ده 4 وروڼه تر ما مشران دي زه کشر ورور یم ډېر ښه دا چې دلته راغلی کاروبارونه هم ضعیفه دي په اصطلاح باندې دا چې کور له خوا نه تا ته احوال راځي مثلا چې پیسې راولېږه یا مثلا پیسو ته ضرورت ده په کور کې او دلته تاسو باندې کار هم نه وي کړی او پیسې در سره نه وي دې وخت کې تاسو خاص احساس مو څنګه وي والله احساسونه ډېرې خامخا نو طبیعت سړي خرابېږي نو کور خو خامخا یعنی چې که چېرته داسې وخت راشي خدای نخواسته چې تاسو سره پیسې نه وي او له کوره تا پسې زنګ راشي چې پیسې راولېږه عکس العمل به دې څه وي یعنې څه کوي نو اتې خو ولا دغه به سره ګرځو خاص نظر نشته نو څه به وکړي څه به وکړي سړی بالکل دې وروستیو کې به دې داسې یو جالبه خاطره یا داسې یو ټوکه به راته ووایې چې د لیدونکو لپاره همداشان ما لپاره خصوصا او څا لپاره جالب اوسي یاره والله څه به درته ووایم داسې یو ټوکه مثلا چې جالب راځي ټوکه نه راځي بیخي ټوکه نه درځي نه راځي بیخي ولاک صحیح ده ښه
قدرمن اوریدونکو د چې دا ګران ورور چې سجاد جان چې د نو له غزني نه راغلی ده او دلته کابل ښار کې د نانوایي کاروبار ده او د په لومړي ځای کابل ته راغلی تاسو واورېدل مخکې د کور ودانو چې د سره مرکه وکړه تر څنګ مو یو بل ځوان ناست د سره به هم مرکه لرو البته چې دی هم د همده په څېر راغلی ده یا هم بله څه کیسه ده تاسو ته ښه راغلاست ستړی مه شئ خیر ستاسو سلامونه نیکې هیلې ډېره مننه نوم دې څه ده نوم مې عثمان ده عثمان جان ته راته وایې چې تم د ورور سره یو ځای یو ځای هم سره و تم له غزني نه راغلی له غزني نه خو موږ زیات وخت موږ سره تقریبا د موږ 15-16 کاله کېږي دلته کابل کې اوس ته کابل کې اوسې له سابق نه اوس همدلته مسافري کوو کورونه مو همدلته دي همدلته کاروبار د نن بایم ده ته خو په لومړي ځل نه یې راغلی ته مخکې هم راغلی زه مخکې هم راغلی وم خو به ډېر ښه یعنې 15-16 کاله کېږي چې مثلا تلته کار کوي یعنې د کرزي په دور کې راغلي ډېر وخت یې وتلی ته چې په لومړي ځل راغلی کابل ته څه احساس دی کوو هغه وخت نو په یاد نه دي درته نه مې د دومره په یاد ځکه هغه وخت کې ماشومان و ډېر یعنې وړوکی به وي ښه تاسو نو ډېر وخت کابل کې تېر کړی ده مسافري دې کړې ده ته به یې د مسافرۍ په اړه باندې جالبه خاطره یا هم ټوکه را سره شریکه کړې چې دا اورېدونکي لیدونکي وګوري والله که نو زه به داسې څه ټوکه درته وکړم خو ما داسې یعنې هېڅ داسې خاص ټوکه نشته چې مثلا جالبه خاطره له د نانوایي نه چې چاته دې مثلا ډوډۍ ورکړي یا دې هم دا زوالي ورته وي څه ورته وي غټې دې جوړې کړي وړې دې جوړې کړي داسې کوم خاص خاطره څه نه لري یارانې لرو قربان داسې خاطرې نه در باندې تېرې یعنې هېڅ څه نه یې پکې اشتباه شوی نه والا ځان نه پکې اشتباه کوو قربان کور دې ودان اوسه قدرمنو لیدونکو ګران ورو چې مرکه مو ورسره وکړله او د دوی نظریاتو د زړه خواله وه چې تاسو درانه شوپړ ته مو وړاندې کړل قدرمنو لیدونکو کور مو ودان اوسه چې تر دمګړۍ پورې موږ سره وی او موږ سره مو وخت البته وقف کړ کور مو ودان اوسه د چې تر بیا بلې خپرونې پورې ستاسو په درانه شوپړ کې حاضرېږو له خپل تخنیکي ټیم او ټولو همکارانو په مننې د نن ورځې خپرونه مو په همدې ځای پای ته رسېږي تر بیا بلې خپرونې چې زه وسیل ستانکزی ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم تاسو ټول په لویو بخونکي څښتن تعالی سپارم له توجه اورېدو نه مو نړۍ مننه تر بیا ښې چارې له هپي لایف سره له ژونده خوند واخلئ